بوډا او د لیوانو پلونه. لیکوال نصیر احمد احمدي. شپږمه برخه. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل په خړو شونډو یې یوه نرۍ مسکا پرته وه او په سترګو کې یې چې دروازې ته یې وچې نیولې وې یوه مرموزه ځلا ښکارېده. ورو یې وویل لکه چې چا یې راوړ. ده رښتیا ویل. د دهلیز نه د پیالو د رېږدېدا غږ راته. بیا دروازه خلاصه شوه او ورور مې په یو لاس کې چې پتنوس او په بل لاس کې چایجوش نیولی و کوټې ته راننوت. دواړه یې پر غولي کېښودل او په منډه یې واخیسته. په غوسه مې پسې غږ کړ سړی نه یې؟ ته په داسې حال کې چې بوټونه یې په پښو کول په لوړ غږ وویل لالا پر دا مې مرغۍ راټولې وې. د دې سړی له ور نه درب پرېست. ما سر وخوځوه. بوډا وویل د څه شي ده؟ ومې خندل. هېڅ. سهار یو 2 ګامه ځمکه توره کړې وه. بس غلبېل ته لښته ودروي، تر لاندې یو څو دانې غنم اچوي او چې کله خړې مرغۍ دانو ته ورنږدې شي نو له ورسۍ نه په لښته پورې تړلې تار ورکش کړي. بوډا وخندل. ما له چایو 2 پیالې ډکې کړې او په خندا مې ویل ها کیسه دې کوله. شونډې یې وخوځېدې. سهار د میره په تېره غږ له خوبه رابیدار شوم. هغې چیغې وهلې لغړې پمنې د خوني لورې اوس مې پر سترګو ننوځي. له دې سره زما د کوټې و دروازه خلاصه شوه. نجلۍ په ډکو سترګو کوټې ته راننوته او وره ته نږدې سر په زنګانه ولګاوه. زړه مې درد وکړ. ولاړ شوم او د هغې تر څنګ کېناستم. ورو مې وویل ګوره ته باید غټ زړه ولرې. هغې سر هسک کړ. شونډې یې سره سریښ وې خو له سترګو نه یې اوښکو منډې وهلې. ما خوله خبرو ته جوړوله چې د کوټې تر مخ مې د چایجوش د رغړېدو غږ واورېد. د دریسې پرده مې چوله کړه. یو تور چایجوش په چوتره کې رنګ پروت و او له لندې ځمکې نه تاو پورته کېده. پرده مې پرېښوده. نجلۍ ته مې مخ ور واړوه. ګوره میره مې. خو د هغې ژړا زما په خوله کې خبره وچه کړه. سر یې زما پر ښي اوږه کېښود او د ماشومانو غوندې یې په چیغو چیغو وژړل. وروسته یې په ژړا کې ویل ها بین ته ګرمه د هغې د زړه فرار لا نه دی سره ورغلی خو ما سپین سترګي وکړه او چای مې ور ووړ. زه سپېره باید دومره ژر نه وای سره مخامخ شوی. سترګې مې لوښ ډکې شوې. د هغې سر زما په لاس کېښود او مې ویل ته سپېره نه یې زما زړه یې زما زړه. د ده سره یې سر پورته کړ او زما پر کیڼه اوږه یې ګوتې ټینګې کړې. هغې ورو ورو ژړل او ما هم پرېښوده چې زړه یې تش شي. کله چې یې ژړا سلګیو ته ځای پرېښود نو په خندا مې وویل شیرینو ته خو ما دومره کمزورې نه بللې. سر یې پورته کړ. په څېره کې یې ژړا او مسکا ګډه سره ښکارېده. تر یوې سلګۍ وروسته ویل اقربه زما نوم دې لکه مزدک و. ومې خندل ځکه چې شیرینه شیرینو یې. شونډې یې مسکۍ شوې. ما وویل زما لپاره چای نه راوړې؟ ویې خندل خو ته به هم چایجوش له ځمکې وولې. په چټکۍ سره مې لاس ور وغځاوه. تر پزې مې ونیوله او په خندا مې وویل نه زه به دې وخورم. په خندا ولاړه شوه. ټیکری یې پر مخ کش کړ او له کوټې ووته. زه هم انګړ ته لاړم. له ځانه سانه مې اوبه راویستې. مخ مې پرېمینځه او کله چې بیرته په کوټه ننوتم د دریسې پرده پورته شوې وه. پر دسترخوان چای او ډوډۍ پرته او شیرینو هم رستنې په بوبند کې تړلې. پیاله مې راپورته کړه. هغې ته مې وکتل. خړه پړه ښکارېده. په ډکه خوله مې وویل نن به 1-2 کمیسه درته راوړم. ویې خندل نه په همدې به ګزاره وکړم. خو هغه په یو جوړ جامو کې راغلې وه او جامو ته یې ضرورت درلود. ومې ویل په یو جوړ جامو ګزاره نه کېږي. دا راته ووایه چې څه ډول رنګ دې خوښېږي. رنګ چې ستا په زړه برابر دی. یوه شېبه غلې شوه او بیا یې ویل خو په یو شرط. خندا راغله. کوم شرط؟ دا چې ابۍ یې ویني. خندا مې زور ونیو. لیونۍ نو څه وخت به یې اغوندې؟ په شرمېدلي غږ یې ویل ماخستن. ما وخندل. د چای تشه پیاله مې پر دسترخوان کېښوده او ولاړ شوم. شونډې یې وخوځېدې. چېرته؟ ومې ویل یو ځل له میراو نه د اوبو د وار پوښتنه کوم. بیا له هغه ځایه بازار ته ځم. بل څه خو به دې نه وي په کار. هغې راته وکتل.
او د ځواب پر ځای په شرمېدنې غږ وویل: اقربه. له دې سره رامخته شوه. زما پر ږیره یې لاس تېر کړ او کله چې مې د هغې ګوتو ته وکتل نو په سپینو ګوتو پورې 2-3 تاره اوږده پیچلي ویښته غځېدلېدل. بوډا غلی شو. د شه پیاله یې د ډکولو لپاره رامخته کړه او بېرته په خبرو راغی. زویه، څه درته ووایم؟ ما د لومړي ځل لپاره خوشحالي موندلې وه او له ژوند نه مې خوند اخیست. د ورځې ټوله ستړیا به مې د شیرینو په لیدو له یاده وته. هغې هم ورو ورو راسره روږدې شوې وه او وپوهېده چې پر ما ګرانه ده. جامې مې پاکې شوې، خوراک مې سم شو. له هغې سره مې خوله په خندا روږدې شوه او ژوند ته مې په مینه کتل. خو د میرې وینه نه ورګډېده. په ماضي خبره به یې سپوکې سپورې ورته ویلې او تل به یې له سوړه نیولې وه، خو دې به هېڅکله ماته څه نه ویل. ټوله ورځ به د کور په کار اخته وه. لاسونه به یې د لوښو په مینځلو غوړ وو او پزه به یې د نغري ایرو توره کړې وه. خو ماښام به له ما سره په پاکو جامو او پرېولې مخ ناسته وه. شیرینو خوشحاله ښکارېده. هېڅ وخت به یې زما تر مخ د خپل پلار کور نه یادوه، خو د شپې به یې په خوب کې له مور او ورونو سره خبرې کولې. 1-2 ځله مې ور یاده کړه چې د خپلې ناروغې مور پوښتنې ته ورشي. دې به نن سبا راته کول، خو بیا وپوهېدم چې میرا اجازه نه ورکوي. آخر د واده په 3مه میاشت د خپلې مور په مرګ د پلار له کور ته لاړه. 10 ورځې یې تېرې کړې او کله چې بېرته راغله رنګ یې ژېړ ښکارېده. میرې به سپکوله، پوچ او پاش به ورته ویل، خو دې به هېڅکله په خور نه راته ویل. میرې ته به یې ابه یې ویل او د هغې له ناروا سره سره به یې تلخه خوله ورته وهله او کله کله چې به ډېره سخته پرې راغله نو د ژړا لپاره به یې ګوښه ځای پسې خوږ. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او بېرته یې شونډې وخوځېدې. یوه غرمه له کاره ستړی کور ته راغلم. وار له واره مې په چوتره کې له غوښو ډک کاب ته نږدې پر خړ پوټي د وینو داره تر سترګو شوه. بیا د وینو لیکه په څاڅکو بدله شوې وه او کله چې دالان ته ورننوتم زړه مې ولړزېد. د شیرینو مټ یو خوا کمیس او د ټیکري پیسکه په وینو سره سره و او میرې مې د هغې د مټ په فرار سوځېدلې ټوټه ایښوده. د میرې چې کله سترګې راباندې ولګېدو نو تلوله یې غونډه شوه. زما خو شیرینو په خوله کې ورورېده او په بیړه یې ویل: غوښه مې وړه کوله چې چاړه خطا وته. له دې سره مې میره په ژړا له دالانه ووته. په بیړه د شیرینو تر څنګ کېناستم. د وینې د تم کېدو لپاره مې د ټپ تر پورتنۍ برخې ګوتې راوګرځولې. په بل لاس مې له جیبه دستمال راوایست او نیولی ځای مې ټینګ پرې وتړه. هغې ته مې وکتل. سترګې یې له اوښکو ډکې وې او کله کله به یې په تندي کې د درد له لاسه ګونځې جوړېدلې. د هغې له نیولې څېرې نه وپوهېدم چې د ډېرې وینې د بهېدو له امله یې زړه کمزوري ورکوي. ځکه مې تر مټ ونیوله او په کوټه کې مې بړستن ورباندې اواره کړه. هغه وخت زموږ په ټوله ولسوالۍ کې ډاکټر نه و، ځکه نو د کلي ملا ته چې د ډاکټرۍ په کارونو کې هم ګوتې وهلې ورغلم. هغه په اون کې 2-3 ډوله بوټي سره وټکول. بیا یې له یو رنګه سپین پوډرو سره چې د ده په وینا د چرګ مخه یې نیوله ګډ کړل او را یاده یې کړه چې په ټپ یې وتړه. کله چې بېرته کور ته راغلم نو میره مې د شیرینو تر څنګ ناسته وه او هغې ته یې د بورې شربت جوړوه. زما په ورتلو میره ولاړه شوه او له کوټې ووته. په حیرانتیا مې شیرینو ته مخ ور واړوه. د ابۍ پر زړه نن څنګه د رحم اوبه تېرې شوي دي؟ هغې څه ونه ویل. ما په ټپ تړلی دستمال خلاص کړ او په داسې حال کې چې په فرار مې راوړې دارو یې ښودل ورو مې وویل: څه کیسه وه؟ شیرینو تلولې غونډه شوه. هېڅ، ومې ویل. ابۍ ولې د چاړې وار در باندې وکړ؟ په وارخطايي وویل: ما په خپل لاس خبره کول ولیدم. ګوره، د چاړه ستا له لاسه خطا شوې وای نو پر ګوته ورغوي یا بدن په لاس د شاتني برخه لګېدلې وای. مټې څنګه ژوبلوه؟ سر یې وځړی. ما وویل: زړه دی خو دروغ ښه نه دي، هغه هم د ښځې او خاوند ترمنځ. په ژړغوني غږ یې وویل. ابۍ په چوتره کې غوښه میده کوله. کله چې ما ورته وکتل نو ډېره ورسره په تکلیف وه. باید یو چا د غوښې بسری ورته نیولی وای، ځکه یې تر څنګ کېناستم او غوښې ته مې لاس ور وغځاوه، خو دې کار هغې ته خوند ور نه کړ.
په خشکه یې پورې وهلم. په لاس کې نیولې چاړه یې زما مټ ته سیخه شوه. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او ویې ویل: زویه، مینه تل میدان وړي. د شیرینو زغم او تر ځان تېرېدنې اخر مېړه وژړوله. د زړه خیرې یې اوښکو راویسته او د خاوند تر مړینې وروسته یې یو ځل بیا پر کور زړه ولګېد. نور نه په کور کې د سپکو سپورو پر ځای د خندا غږ اورېدل کېده. مېرې به مې له شیرینو سره د کور په کارونو کې لاس ووړ. دواړو به یو ځای ډوډۍ خوړه، کیسې به یې کولې او تر غرمې وروسته به یې کله چوترې سیوری پیدا کړ نو دواړې به پر زاړه لیمسي ناستې وې او ګریوانونه به یې جوړول. ژوند په خوښۍ تېرېده، خو وروسته ما او شیرینو دواړو ته یوه اندېښنه راولوېده، ځکه زموږ د واده 3 کاله تېر شوي وو خو اولاد به نه کېده. دمونه مو کول، تعویذونه مو په غاړو ځړول، په زیارتونو مو ګرځېدو، خو د شیدو لمن زرغونه نه شوه. اخر چا راته وویل چې د غزني ښار ته یو ډاکټر راغلی، یو ځل یې هغې ته ورشئ. ما هم د هغه خبره ومنله. ډاکټر څه دوا راته ولیکله او څو میاشتې وروسته شیرینو په شرمېدلي غږ راته وویل چې په وجود کې یو بل زړه هم دربېږي. زویه، انسان هغه وخت د سکون احساس کوي چې اروا یې په کراره شي. نور مې نو هېڅ غم نه درلود او څه مې چې لرل په هغې خوښ وم. خپل ژوند مې پر پاچاهۍ نه ورکوه او ژوند ته مې په مینه کتل، خو هر څه بدل شول، هر څه. آخر نیمګړی نیکمرغۍ مخ رانه وګرځاوه. بوډا غلی شو، ما ورته وکتل. څېره یې خواشینې وه او پزه یې تر پخوا زړېدلې راته ښکاره شوه. بېرته یې شونډې وخوځېدل او پر خبرو راغی. زویه، یوه شپه مې د شیرینو په زګیروي سترګې روړې شوې. څراغ مې ولګاوه او هغې ته مې وکتل. پر سپین تندي یې څاڅکې خوله پرته وه او په غاښونو یې لاندینۍ شونډه ټینګه کړې وه. هماغسې په زګیرویو کې وویل: ښه نه یم. ما یې پر تندي لاس کېښود. د څراغ په رڼا کې شونډې خندنۍ شوې، خو ډېر ژر د درد څپه پرې راغله او په زحمت ویل: اکرمه، ته به مې نه ده، ابۍ ته ووایه. وپوهېدم چې خبره څه ده. تر سر ایښې خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه، خو د ولاړېدو پر وخت شیرینو تر مټ ونیولم. هغې ته مې وکتل. سترګې یې له اوښکو ډکې وې او پر شونډو یې یوه مړاوې مسکا پرته وه. د درد سره یې په شرمېدلي غږ وویل: اکرمه، ته بیا مه راځه، د ابۍ په کوټه کې پرېوځه ښه. یوه شېبه یې تر مټ ونیولم. په ځیر یې راته وکتل. له یو درد سره یې زما لاس پرېښود. ما په تندي ښکل کړه او ورو مې وویل: لیونۍ، مه وارخطا کېږه، خدای به هر څه سم کړي. د دې سره مې سترګې له اوښکو ډکې شوې. دالان ته لاړم او په توره شپه کې مې د مېرې د کوټې ور ورو وټکاوه. د هغې خوبولی غږ مې واورېد. څوک یې؟ ومې ویل: زه یم مالک. د اورلګیت د لګېدو له غږ سره مې د وره په چاکونو کې رڼا ولیده. مېره مې دروازه خلاصه کړه. دا پوهېدلې وه چې خبره څه ده، ځکه یې څه ونه ویل. ما لار ورکړه او هغې زما د کوټې د وره لاستي ته لاس ور وغځاوه. زه د مېرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او په فکر کې ډوب شوم. نیم ساعت به وتلی و چې د مېرې غږ مې واورېد. هغې ویل چې شاپواګۍ راولم. شاپو زموږ ګاونډۍ وه او د کلي د ډېرو ښځو د دې تر لاس لاندې ماشومان زېږولي وو. ما هم څراغ راواخیست، د باندې ووتم او د ګاونډي د انګړ دروازې ته مې ډبره ونیولې. شېبه وروسته مې یو وارخطا نارینه غږ واورېد: څوک یې؟ ځان مې ور وپېژنده. دروازه خلاصه شوه او ګاونډی مې وپوهاوه چې د څه لپاره راغلی یم. هغه کور ته لاړ او شېبه وروسته شاپواګۍ د لټین په رڼا کې راښکاره شوه چې په کړوپه ملا زما خواته را روانه وه. 3-4 دقیقې وروسته بېرته د مېرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او بوډۍ زما کوټې ته ورننوته. خو دا ځل مې د چونګښو په کوراړ کې د شیرینو زګیروي او یو نیمه چیغه هم اورېده. د هغې چیغو زما په زړه کې ستنې تېرولې، ځکه مې یو غوږ پر توشکه ولګاوه او پر بل غوږ مې بالښت کېښود. ښه شېبه نوره هم ووته او بیا یودم نیغ کېناستم. په زړه کې مې خوشحالۍ منډه واخیسته او په غوږو مې د یو ماشوم د ژړا تېرې کوکې ننوتې. بې اختیاره مې پر درې
تند پر درې تندې ولګوو او د شکر پر سجده پرېوتم. خو یو ناڅاپه مې د میري کوکو په زړه کې غځېدلې خوښي بیرته راټوله کړه. زړه مې له خولې راووت او په توره شپه کې مې پر تړلې وره منډه ور واخیسته. سر مې په دړه ولګېد او د شا پر تخته پرېوتم. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل مخ یې د ورسۍ خواته واړاوه او ورو یې ویل لکه چې بیا واوره پیل شوه. غږ یې ژړغونی او کله چې مې ښیښې ته وکتل اسمان وریځو، خو د واورې اورېدل مې نه ونه لیدل. وروسته مې د هغه د بوډا لړزېدلي لاس ته پام شو چې د تندي له خوا یې پر ویښتو تېر کړ، خو زه وپوهېدم چې په دې چل یې د لاس برغوی خپلې اوښکې پاکې کړې. ساعت ته مې وکتل، د غرمې 12 بجې وې. زړه مې غوښتل چې بوډا نور هم راوغږوم، خو هغه خوابدی و او ښه مې دا وکړل چې یوه شېبه یې یوازې پرېږدم. ورو ولاړ شو. بوډا وویل څه کوې؟ ډوډۍ راوړم. ځړېدلې شونډې یې خندا سره ویرې کړې. وږې یې؟ ما وخندل. وخت دې نه دی؟ په خندا یې ویل کښېنه زوروله، و دې زما د زړه غوټې راوسپړلې، پرېږده چې یو څه تش شي. ما هم له خدایه همدا خبره غوښته. پلتۍ مې ووهله او بوډا هم د خپل ژوند کیسه پسې غځوله. زما د خوشحالۍ عمر لنډ و، داسې لکه یو خوب او بس. په سبا یې د شیرینو پلرګنۍ راغله او جنازه یې خپل ادیرو ته یوړه. زه به د ورځې پر فاتحه ناست وم او مخصوصاً به مې د وروسۍ یو دوه ګولې تر ستوني تېرې کړې. وروسي زموږ په خلکو کې یو دود دی، کلیوال تر څو ورځو په خپلوانو د کورنۍ ناظم ډوډۍ ته بیایي، په زینو ته پوښتې کورلېږي او په دې توګه خپل غم شریکي څرګندوي. ما چې به په هر کور کې ډوډۍ وخوړه، که به یې د مېلمنو کوټې لرله نو همالته به مې سر ولګوه، که نه نو په جومات کې به مې شپه سبا کوله. 3-4 ورځې مې پر خپل کور پښې نه ورتلې، خو آخر مې د مجبوریت له مخې کور ته مخه کړه. چوپه چوپتیا وه، ان د کوټو دیوالونه هم خوابدي ښکارېدل. میره مې په دالان کې ولیده چې په جوشه کې شیدې اچولې. کله چې سترګې راباندې ولګېدې خوله یې چینګه شوه، سترګو ته یې ټیکری ونیو او په ژړا خپلې کوټې ته ننوته. یوه شېبه په دالان کې ودرېدم، بیا مې لړزېدلی لاس د کوټې وره ته ور وغځاوه. زویه، ملایان وایي چې د قبر تر تیارې بله ویره نشته، خو ما په ژوندون یې قبر ولید. ګام مې واخیست، د کوټې وره پر غنجا پسې راپسې پورته شوه. پرده مې چوله کړه، سترګې مې وغړولې. پر خړه دره یې یوازې یو توشک پروت و. د شیرینو د لاس هېڅ نښه نه ښکارېده. د هغې بستره، جامې، په میخ ځوړند ټیکری او د هغې رانجه او سلۍ هر څه له کوټې ایستل شوي وو. داسې احساس مې وکړ لکه له یو لوی ګودال ته چې لوېدلی یم، داسې تیاره ګودال ته چې د وتلو لاره مو نه لري او مارانو له ډمانو ډک وي. پرده مې نوره هم پورته کړه. کله چې رڼا شوه، وار له واره مې په عینې کې خپل څېرې ته پام شو. پر دیوال ځړېدلې عینې ته ورنږدې شوم. بیا عینې ته یوازې څو ورځې مخکې ولاړ وم. پر بریتو کې مې یو سپین ویښته ښکارېده، خو په ګوته نه راته. او کله چې د شیرینو راته پام شو، په بیړه یې ویل اقربه، ما بیا ډېرېږي. خو اوس مې ږیره او ویښته له سپینو خلو ډک وو او څېره مې دومره ګونځې راته وایسېده لکه د 4 ورځو پر ځای چې کلونه راباندې اوښتي وي. بې اختیاره مې عینې ته لاس وروړ او په ځمکه مې د یو شي د لوېدو غږ واورېد. لاندې مې وکتل، پر یوې سره رنګې ږمنځې مې سترګې ولګېدې چې له ویښتو ډکه وه. پر ګونډو شوم. ږمنځ مې له غولي راپورته کړه. د ږمنځه په ښاخونو پورې د شیرینو تور او پیچلي ویښته ځړېدل. بې اختیاره مې ږمنځ په ټټر پورې ونیوله. اوښکې مې بې له واکه ووتې، خو هڅه مې کوله چې له خولې نه مې کومه کوکه ونه وځي. یوه شېبه مې په ټیټ غږ وژړل. بیا ستوني ستخ پرېوتم. سترګې مې چت ته وچې نیولې وې، خو په ذهن کې مې شیرینو یوې او بلې خواته کېده. کله به یې خندل، کله به یې زما په ویښتو کې ګوتې تېرولې او کله به یې راته ویل اقربه، دومره ډېر کار مه کوه، ناروغ به شې. بیا یو دم کېناستم. زړه مې نیولی و. ټیکه نه راتله. کور داسې راته وایسېد لکه خولې چې راباندې لګوي.
ناڅاپه ولاړ شوم. په دالان کې مې میرې ته ورغږ کړ. هغه راغله او په سرو سترګو راته ودرېده. بې اختیاره مې وویل زه ځم. خوله یې وازه پاتې شوه. چېرته؟ نه پوهېږم. څومره وخت؟ نه پوهېږم. هغې په رډو سترګو راته وکتل. ما وویل باید د یو څه وخت لپاره چېرته لاړ شم که نه زړه مې چوي. د میرې غږ ژړه غونې شو. موږ چاته پرېږدې؟ خدای ته. دا وخت د میرې له کوټې نه یو کوچنۍ چیغې راپورته شوې. میرې مې وویل پر ماشوم څه نوم کېدم؟ ځواب مې ورکړ نه پوهېږم. یو ځل یې وینې نه؟ نه. بوډا غلی شو. ما ته یې مخ راواړاوه. په سترګو کې یې اوښکې راغړېدې. په شونډې یې خندنې وې. هماغسې په خندا وویل اوس به یې وخت وي. حیران شوم. د څه شي وخت؟ ډوډۍ یادوم. ما وخندل او د ډوډۍ د راوړلو په نیت ولاړ شوم. خو له ورسې نه مې پر خپل کوچني ورور سترګې ولګېدې چې چلمچي په لاس د کوټې خواته را روان و. شېبه وروسته مو لاسونه پرېمینځل او کله چې مې دسترخوان هواروه نو پلار مې کوټې ته راننوت. هغې ویل چې د باندې جانګل ولاړ دی او تا غواړي. جانګل زموږ کلیوالو. ورغلم. هغه ته مې هم د ډوډۍ ست وکړ خو دی زموږ ښکاري ټوپک و. ویې ویل چې دا 2 شپې د کور په چرګانو کومه ګیدړه مخته شوې. غواړي نن شپه تک پټ شي او خوړلي چرګان ورباندې زهر کړي. ما هم له کوره ټوپک ورته راوایست او کله چې بیرته د مېلمنو کوټې ته ورننوتم پلار او بوډا دواړو د شولې له ډک غوړي نه ګولې پورته کولې. زه هم د پلار تر څنګ کېناستم. بوډا په ډکه خوله د کاریزونو په اړه خبرې کولې. ویلې چې قره باغ کوم رود یا سیند نه لري. ټولې آبادي د کاریزونو په اوبو ده. ده په دې ولسوالۍ کې پراته خلک تر 2 لکو زیات یاد کړل او دلیل یې راوړ چې یوازې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره 15,000 کارتونه واخیستل شول. نو څومره په ماشومانو یې ښځو خو د بېلابېلو لاملونو له مخې کارډونه وانه اخیستل او داسې ډېر نارینه هم وو چې نوملیکنه یې ونه کړه. بوډا خبرې کولې خو ماته د کاریزونو په اړه معلومات په زړه پورې وو. ځکه مې د موضوع د راوړلو لپاره یوه ساده پوښتنه ورنه وکړه. نو دا کاریزونه دومره ډېر دي؟ بوډا وویل هو زویه. که لوی او واړه کاریزونه حساب کړئ شمېر یې سلګونو ته رسېږي. په خبره کې ورولوېدم. دا کاریزونه به چا کیندلي؟ بوډا د خپل خلاص یو 2 ګوته په خپله ژبه وڅټله. وروسته یې ویل نه پوهېږم سم او دقیق تاریخ نه دی معلوم. د سیمې اوسېدونکي دا کاریزونه پر 2 برخو ویشي. دوی تنګو کاریزونو ته سلیماني کاریزونه وایي او په دې باوري دي چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دیوانو او پیرانو کیندلي دي. دلیل یې دا راوړي چې د سلیمان کاریزونه تونلونه دومره تنګ دي چې انسان په خاپوړو هم تګ نشي پکې کولی. نو کیندل به یې څنګه؟ بل سلطاني کاریزونه دي چې د سلطان محمود په وخت کیندل شوي وو. دا کاریزونه پراخ او ارت تونلونه لري چې په ځینو کې هم په ولاړ هم تګ کیدی شي. خو زه یوې خبرې ته حیران یم. دا ځل مې پلار د بوډا له خبرو سره دلچسپي وښوده او په بیړه ویل کومې خبرې ته؟ زه ډېر کاریزونو ته ورښکته شوی یم. د خټو د راپورته کولو رابړې بوکه مې ډکې کړې دي او خټې مې راایستلې دي. خو خبره دا ده چې پخوانیو خلکو د اوسنیو دنیا غوندې پرمختللي وسایل نه لرل. دوی په دې څنګه توانېدلي وو چې په یوه حال پر یوه مستقیمه لیکه تر ځمکې لاندې تونلونه وکیندي، د اوبو لارې معلومې کړي او په ځانګړو فاصلو له لاندې نه د ځمکې سر ته سپرغۍ راوخیژوي. پلار مې وویل تا ته د سپرغو کیندل دومره سخت ښکاري؟ بوډا یوه لنډه دعا وکړه او پلار مې په اشاره وپوهولم چې دسترخوان ټول کړم. بوډا وویل دوی خبرې دي که سپرغۍ د ځمکې له سره کیندلې وي نو له کومه پوهېدل چې کیندل شوي ځای به خامخا لاندې په تونل وبرابرېږي. او بیا یوه سپرغه نه ده، هر کاریز په لسګونه سپرغۍ لري. او بل که تونلونه له مخ نه پورته راختلي وي نو څنګه کاږنې دي تللي؟ سپرغۍ داسې سیده او مستقیمې کیندل شوي چې د ځمکې له سره څوک د اوبو ساه هم دومره سوتره نشي کیندلی. بوډا خبرې کولې خو ماته مې د پلار د چایو د راوړلو وویل. ځکه مې غوړي او دسترخوان راواخیستل او له کوټې نه ووتم.
د باندې واورې په اورېدو پیل کړی و او پخوانیو پلونو سپینه شیره نیولې وه. شېبه وروسته مې د چایو وروړل کوچني ورور ته ور په غاړه کړل او ما هم کادانې ته مخه کړه چې د غواو لپاره وچه رشقه او بوس سره ګډ کړم. د ماسپښین تر لمانځه وروسته واورې شدت وموند او کله چې بیرته د مېلمنو کوټې ته تلم زما زاړه پلونه ډک شوي وو. بوډا په کوټه کې یوازې ناست و او له سر راټولېدو سره یې نه پوهېدم چې د سړي یخني شوې ده. ځکه مې بخارۍ ته ورلګیت ورته کړ او په چای جوش کې پاتې سوړ چای مې د بخارۍ پر سر کېښود. بوډا په یوه سترګه راته وکتل، ور وویل خدای د خیر درکړي. حیران شوم. ولې؟ واوره یادوم. بیا یې شروع کړه. په خندا مې ویل دا 6 کاله وچکالي ډېره شوه. په خبره کې راولوېد. خیر یې غواړه، غزني یو ځل همدې واوره غرق کړی. ما دا کیسه له خپله پلاره اورېدلې وه، ځکه مې په یوه پوښتنه د هغه ذهن راواړاوه او نیغ په نیغله اصلي موضوع ته راغلم. ښه کله چې کور نه راووتې بیا چېرته لاړې؟ بوډا راته وکتل، شونډې یې مسکی شوې او ورو یې ویل لکه چې نه مې پرېږدې. ما وخندل. نو د ژمي له اوږدې شپې او سړې ورځې به څنګه لنډوو؟ شونډې یې وخوځېدې.